أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. په تیره خبره کې چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د غلو مرګریو تربرو غلطه تجویز ورکو، الله خو آیاتونه نازل کړه دا یې پوه کو چې د خائن مرګری مه کېږه. الله تعالی اوس دا مې که د رحم د الله په تا نه وای نو دغه خلکو به ته بېلارې کړی وي، غلطه فیصله به درباندې وه. خو الله خو په هر څه علم لري، دا د غلط ضرر دی ته ده، دین ته ضرر نشي رسولی، تا ته ضرر نشي رسولی. او بیا الله تعالی خپل انعامات په پیغمبر علیه السلام بیانوي چې الله تا ته قرآن در نازل کړی، حکمت احکام شرعي در زده کړي دي او هغه څه یې در زده کړي چې تا علم نه و. وعلمک ما لم تکن تعلم. مخکې موږ تاسې خبره کړې وه چې علوم دوه قسمه دي، یو قسم کسبي علوم دي، یو قسم موهوبي علوم دي. کسبي علوم خو په علم حصولي سره حاصلیږي، په مدرسو کې زده کیږي، او د مغیباتو پټو شیانو علم، د اسرارو علم دا په مدرسو کې نه زده کیږي، نه د تصوف په کتابو پیدا کیږي. ګورئ دغه ته خیال وي، بعضې خلک نظري تصوف حاصلي کسبي نه یي. د تصوف په کتابونه ګوره چې د فضایل د ذکر اورې په خپل سر شروع کا، دا فضایل اعمال نه یي، دغه شروع په دغه باندې نه سړی مقام ته رسیږي. چې هر څومره کتابونه د ډاکټري وګورې چې استازي او شاګردي نه پکې سړی ډاکټر کېدی شي، نو په کتاب کتله سړی ملا کېږي نه، استازي غواړي. انما العلم بالتعلم. دا نن سبا خو غم په دغه ځای کې جوړ شو چې لساناتو ماهران ډیر شو، کتابونه یې اردو ته کړه، پښتو ته یې کړه، فارسي ته یې کړه، علماو معلمان هم جوړ شو ترجمې کوي، د مکتبو استادان دي ترجمې کوي خلکو ته، تفسیرونه لیکي، د دغو شیانو نه اخذ کوي. اوس اخذ خو اسانه ده، نقل خو اسانه ده، خو دا چې دا د کومې عقیدې خبره ده دا په دغه نه معلومیږي په کتله باندې. دا علم استازي غواړي. انما العلم بالتعلم وانما الفقه بالتفقه. تعلم به کوې، کوشش به کوې، او په دغه علم بیا عمل وکړه، بیا خدای پاک نو احسان د پټو علومو کوي چې پټ اسرار هم بیا درښیي. نو الله تعالی وی ولولا فضل الله علیک، که نه وی فضل احسان دی الله تعالی په تاسې باندې په تا باندې ورحمته او رحمت دی الله نه وی په تا باندې، پیغمبر علیه السلام ته خطاب ده، لهم طائفة خامخا قصد کړی وی یوې طایفې د دی منهم د دغو خلکو نه ان یضلوک چې تا تیر باسي، خطا دي کی. په خپل قصد دی خیال دا و چې دی به بیلیاري کو، غلطه فیصله به په وکړو. وما یضلون الا انفسهم. نه تیر باسي دی، نه خطا کوي دی مګر خپل ځانونه، ځکه ضرر دی ته ده. وما یضرونک من شیء. تا ته ضرر دی هیڅ شی نشي رسولی، ځکه الله تعالی دې ته خبرې. وانزل الله علیک الکتاب. الله نازل کړی د په تا باندې کتاب، والحکمت حکمت، وعلمک ما لم تکن تعلم. تا ته الله در ښوولي دي هغه خبرې چې ته په هغو نه پوهېدې، تا په نه وې زده، پټ اسرار. د مغیباتو علم، علم غیب خو خاصه د خدای متعال ده، د الله نه سوا بل چاته عالم الغیب نه ویلی کېږي. یو جزئیات دي، په جزئیاتو باندې د نورو پټو شیانو باندې علم خدای پاک ډېرو خپلو بندګانو ته ورکړی، الا من ارتضی من الرسول. خو پیغمبر علیه السلام ته یې تر ټولو نه غټه برخه پکې ورکړې ده. خو د هغه باوجود که سل نسخې د سړي زده یم چې اصول د ډاکټري یې نه وي ویلی، ډاکټر نه ورته ویلی کېږي. که سل جزئیات د فقه زده وي چې اصول یې نه وي ورته معلوم، فقهي نه ورته ویلی کېږي. که سل د نحو قواعد زده وي خو چې هغه علم یې نه وي کړی، قواعد علم نه لري، په جزئیاتو باندې نحوي نه ورته ویلی کېږي. وکان فضل الله علیک عظیما. د فضل د الله په تا باندې ډېر لوی ده. اوس یو خلکو پټه مشوره وکړه چې موږ تاسې به داسې ورته وي، پیغمبر علیه السلام به ذاتي د موږ خبره ومني. الله تعالی وی په دا پټو مشورو کې اکثرو کې خیر نشته. او خاص مشورې هغه ښې دي، هغه په خپله الله تعالی بیانوي. خو عام خلک اکثره د یو عالم خبره، د یو شرعي امیر خبره،
هغه چې دوی ته متوجه کېږي دی بیا پټ تدبیر جوړ کړي موږ تاسې به درځي داسې ویې ځان به په دغه خلاص کو. لا خیر فی کثیر من نجواهم نشته هیڅ خیر په ډیرو پټو مشورو د دوی کې الا من امر بصدقه مګرم په هغه پټو خبرو کې که څوک چاته امر په صدقه کولو وکړي او معروف یا په یو بل ښه کار نیک کار یې وکړي او اصلاح بین الناس یا د روغې په مابین د خلکو کې په دغه باندې مشورې وکړي چې د پلانکي و پلانکي په منځ کې جوړه درځي چې موږ تاسې په دغه طریقه وکړو دا خو د خیر دی. ومن یفعل ذلک څوک چې د خیر مشوره د صدقې چاته ورکوي د نیک کار چاته ورکوي او د صلح د مابین د خلکو کې کوي خو کوي په صحیح نیت ابتغاء مرضات الله لپاره د طلب د رضا د خدای پاک نو الله وی فسوف نؤتیه اجرا عظیما زر د موږ به ورکو دته اجر ډیر لوی. دا آیتونه چې نازل شو هغه یو بدبخته وتښتېدو بیا چې هلته پسې مردار شو الله تعالی اوس یغه حال ذکر کوي ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى هغه څوک چې مخالفت کوي د رسول الله نه پس د دې نه چې هدایت ورته ښکاره شو ويتبع غیر سبیل المؤمنین او دی متابعت کوي د غیر د لارې د مسلمانانو دغه ځای نه ثبوت دلیلیت د حجتیت اجماع راځي. ګورې اول د الله خبره ذکر کړه د رسول الله بیا ویلې غیر سبیل المؤمنین چې د مسلمانانو لار پرېږدي او په بله لار باندې ځي. نبی علیه السلام لا یجتمع امتي علی الضلاله د ما امت په ګمراهي نه جمع کیږي ځکه نبی علیه الصلاة والسلام علیکم بسواد الاعظم چې عام مسلمانان په کومه لار و تاسې به هم په هغه لار باندې ځئ او چې د عامو مسلمانانو لار پرېږدي د رسول الله مخالفت کوي او د عامو مسلمانانو لار پرېږدي الله تعالی نولیه ما تولی ونصلیه جهنم وساءت مصیره موږ به دی ور وګرځوو هغه لارې ته چې دی ورګرځېدلی څه معنا خپل توفیق به ذاتې تر بند کو پرې بږدو هغه لارې ته چې په کومه لار روان ده د مخالفت رسولو د مسلمانانو او نن بې باسو جهنم ته خو ډېر بد ځای دی ورتګ د دغه جهنم. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء بېشکه الله تعالی نه بخي دا خبره چې څوک د الله تعالی سره یو څوک شریک ونیسي خو ویغفر ما دون ذلک الله بخي هغه ګناه چې تر شرک را لاندې ده خو چاته بخي لمن یشاء هغه چاته چې ورته خوښه شي دا نورې ګناوې ذاتې لاندې تر مشیت الهي شوې. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت عباده ابن صامت رضی الله عنه وی چې موږ یو ډله ناستو صحابه ناستو د دې بیعت ثبوت ډیر بخاري شریف کې دغه روایت نه دی ذکر کوي علما کرام و یو حوله عصابه پیغمبر علیه السلام شاوخوا یو ډله د مسلمانانو ناسته و پیغمبر علیه السلام ورته ویل بایعونی تاسو د ما سره بیعت وکړئ په دې چې شرک به نه کوئ غلا به نه کوئ زنا به نه کوئ بهتان د ځانه جوړول د ګناه په بل پورې تړل بهتان به نه کوي قتل د اولاد به نه کوي نیک کار به نه پرېږدي عصیان فی المعروف دا معنی نیک کار به نه پرېږدي د ما سره په دغه خبرو بیعت وکړئ که چا په دغه بیعت وفا وکړه اجر علی الله د خدای پاک په جنت ورکوي خو که چا مخالفت وکړه یا یې غلا وکړه یا یې زنا وکړه یا یې قتل وکړو یا یې فرض عمل پرېښو که په دنیا کې خدای پاک دی گرفتاره کو خلک شهیدان په تیر شو په زنا حد په جاری کو نو دغه د ده دپاره کفاره ده الله به ګناه معاف کړي د آخرت عذاب نه به خلاص شي خو که په دنیا کې چا ونلید سزا یې ورنه کړه ګناه یې وکړه نو دلته بیا داسې وي لاندې تر مشیت الهي ده که خدای پاک خوښه وه ورته معاف کوی بې توبې معاف کوی شي یا توفیق د توبې ورکړي معافي کړي یا یې د چا په سپارش باندې معاف کړي خو که خوښه د عذاب نو هغه ته به جهنم ته عذاب ورکړي هغه دومره موده چې څومره یې ګناه کړې ده تر هغه وخته پورې به په جهنم کې وي خو د ایمان په برکت مؤمن بیرته هم د جهنم نه راوځي بیرته به ځي جنت ته او چې ایمان نه وي هغه مخرد فی نار په جهنم کې به وي. ومن یشرک بالله څوک چې شریک ونیسي د الله تعالی سره کوم شی لمر شریک کوي سپوږمۍ شریک کوي ستوري شریکان کوي لکه بعضې خلک لمر ته سجدې کوي سپوږمۍ او ستوري ته سجدې کوي که ملایکې شریک کوي چې څوک یې د خدای پاک لورانې بولي العیاذ بالله که نبي شریک کوي لکه یهود عزیر علیه السلام د خدای پاک زوی بولي نصارا عیسی علیه السلام العیاذ بالله د خدای پاک زوی بولي که نبي شریک کوي چې عیسی علیه السلام په خدایي مني که ارض عنوان وي خو چې د الله نه سوا بل څوک د الله سره شریک کو دغه سړی فقط ضل ضلالا بعیدا
دا په تحقیق سره ګمراه شو په ګمراهي ډېره لرې د حق نه دا ذات ډېر لرې ده بیرته دین ته راتګ د ډېر مشکل ده ان یدعونه دا مشرکین عبادت نه کوي من دونه غیر د الله تعالی نه الا اناسا مګر هم د ښځو عبادت کوي د ښځو عبادت کې د دې څه معنا ده ویا هغه بوتان چې دوی جوړ کړي وو لات منات عزا د ښځو په شکل یې جوړ کړي وو نو د دې عقیده دا ده چې دغه ښځې خدایانې تېرې شوي دي اوس دوی مړي دي هغه شکل داسې بې عقلانو هغو ته به یې سجدې کولې او یا ده چې دوی سجدې کوي د داسې شي چې نوم یې شته حقیقت نشته خو نوم یې د مؤنث نوم د لات منات عزا په حقیقت کې د لات په نامه خدای شته د منات په نامه شته د عزا په نامه شته تش د نومو عبادت کوي نومونه یې د ښځو دي نو د ښځو عبادت کوي چې د ښځو غلامي کوي خو دا خو دا نن سبا والا نه دي ګوره چې د نفس ډېر مني د الله نه مني خدای پکې اپمني تبعه څنګه راځي اپمني تخذ الهه هواه چې د خپل نفس نه خدای جوړ کړي نو چې د ښځې نه خدای جوړ کړي چې دا څه درته وایي هغه کوي او خدای ناراضه کوي دین پرېږدي نو دا هم په دغه قبیله کې راځي دوی عبادت نه کوي مګر صرف تش نومو کوي نومونه یې د ښځو دي و ان یدعونه په واقع کې عبادت نه کوي الا شیطانا مریده د شیطان سرکش شیطان دا په خیال کې ورکړي دي چې دا خدای د سجده ورته کوي نو په واقع کې د شیطان عبادت شو لعنه الله چې الله دغه شیطان د خپل رحمت نه لرې کړی ده وقال او دغه شیطان ویلی دی چې دا خدای د رحمت نه لرې کړی الله ته ویلی دی دومره بې ادبه ده لاتخذن من عبادک زه به خامخا ونیسم د تا د بندګانو نه نصیبا مفروضه یوه برخه مقرره کړی شوې ولا اغدلنهم زه به خامخا دوی ګمراه کم ولا امنینهم زه به دوی ته غلط امیدونه ورکم ولا امرنهم زه به دوی ته امر وکم فلیبتکن اذان الانعام دوی به څیرې کوي غوږونه د چارپایانو د بت په نامه ولا امرنهم دوی ته به زه امر وکم فلیغیرن خلق الله دوی به تغییر ورکړي خلق د الله تعالی ته ومن یتخذ الشیطان ولیا څوک چې شیطان ونیسي دوست من دون اله غیر د الله نه فقد خسر خسرانا مبینا دا سړی تاواني شو په تاوان ښکاره سره شیطان په تاکید ویل خدای پاک ته چې زه به د تا د بندګانو نه یو مقرره برخه نیسم ګمراه کوم به وای د ده یقین نه و خو نبی علیه السلام یې د خپل ګمان رښتیا ولید اول د ګمان په عنوان دا خبره که خو هغه خبره یې رښتیا شوه الله دې رحم وکړي په ورځ د قیامت باندې خدای متعال آدم علی نبینا علیه الصلاة والسلام ته وی چې د جهنمیانو ډله د خپل اولادې نه بیله که په دا اولاده کې د جهنمیان ګوښې که آدم علی نبینا علیه الصلاة والسلام ورته څومره الله تعالی ورته په هر زرو کې 999 کسان د جهنم په لوري بیل که په زرو کې یو سړی مسلمان که د دنیا کافرانو نقشه وګورو یاجوج و ماجوج ورسره واخلو د هغو ډېر اوږده عمرونه دي زر اولادونه یې کېږي نو وای مسلمان سلام نه زره محیسه کېږي 999 کسان به جهنم په لوري ځي یو نفر به په زوره کې جنت ته ځي شیطان هلته ویلي و چې زه به خامخا خپله ډله پکې جدا کړم بیا یې د هغه جدا کولو تفصیل خپله کوي ګمراه به یې کړم بیلیار به یې کړم غلط امیدونه به ورکړم کافران څوک وي من یحیی العظام وهی رمیم دا انسان چې مړ شي اډوکی او راسته شي او بدن ټول خوري چې دا به بیا څوک ژوندي کوي نو قیامت یې بلکل د ذهنه ور وباسي شیطان چې دواري ژوند نشته دغه ته نه ګوري چې اول یې څنګه پیدا کړم اول یې پیدا کوی شي د خاورې نه بیرته بیا چې خاوره تر جوړه شي بیا دواري بیرته نشي پیدا کولی او عام د دنیا دستور خدا ده چې اول کمپنۍ چې شی جوړي اول وار جوړول سخت وي چې یو وار یې جوړ کړي بیا خو دواري جوړول ذاتي اسانه نقشه موجوده شي کله ورته امید دا ورکړي اوس ځواني خیر ده چې سپین ږیری شي اوس خو نو ځواني کې نه کېږي دومره صوفیتوب د چا تر هغه وخته پورې ځان ساتي بیا چې سپین ږیری شي هلته به خدای ته توبه وباسي
کله په خیال کې دا ورځي خدای غفور و رحیم ده. ګوره د الله هغه ښه صفت ورته مخته کې قهریت بند ترویر کې خدای غفور و رحیم ده. خدای تواب ده، توبه نه چا قبلي خو د ګناهګار قبلي. اول ګناه ته ذاتي ورمس کې وایي که خو بیا به توبه وباسي. خدای په ګناهګار کله وایي د شفاعت امید ورکړي چې نبی علیه السلام خو شفاعت کې د ګناهګارو دپاره. بس نو غلط امیدونه ورکړي. یهودو به ویلې چې جهنم ته به یو څو ورځې موږ ځو، نور جنت موږ ده. نصاراو به ویل چې یو څو ورځې به موږ جهنم ته ځو، نور جنت موږ ده. دا امیدونه شیطان ورکړي. کله عملي په کوپر لګیا یوه اوښه چې 10 وارې بلنګه شوه، بیا به دوی دغه اوښه راوسته د بت په نامه به آزاده کړه چې بس دغه اوښه د موږ د خدمت نه آزاده ده. خو علامه به دا وه، دا غوږ به یې داسې ورچیرې کړه. ټولو خلکو به ذاتي پېژنده چې دغه اوښه د بت په نامه، خو دوی بت پرست وو، د خدای په نامه آزاده شوې، چا د فصلونو هم ذاتي نه منې کولی. بیا به د دوی عقیده دا وه چې دغه اوښه چې بل وارې بلار به شي، د دې په خېټه کې چې کوم جونګی ده، هغه جونګی چې پیدا شي نران به خوري، ښځو ته برخه نشته پکې. او که مړ پیدا شي بیا ښځې او نر کې شریک دي، بیا به یې په ګډه خوري. خو که ژوندی پیدا شو بیا به صرف نرانې خوري، ځکه د بوتانو خدمت خو نران کوي. دا به یې پکړه. او ته امر به کوم چې تغییر ورکړي خلق د خدای پاک ته، تغییر ورکړي خلق د خدای پاک ته. مشرکین به کله جګ شوه، غلام چې په کور کې خدمت کوي، داسې نه چې بیا د ما د ښځې سره بدعملۍ کوي، انسان به راوینې او خسي به کومه خایې به یې تر ویستې چې د شهوت ماده لاړه شي ختمه شي. د الله تخلیق ته تغییر ورکول یوه معنا یې دا ده. دوم، دغه ښځو مشرکینو به چې عمر غټیږي، د غاښونه غټیږي، وورۍ وخوړل شي، بیا به یې څوک نکاح نه ورسره کي، نو دوی به جګ شوي، سوان به یې راواخیست، د غاښونه به یې د یوه طرف بل طرف نه سوان کړه، نري به یې کړه، خلک به یې په دغه باندې خطا کول چې دا لیا پیغله ده، ودونه به یې ورسره کړه. دغه وریځې چې انسان لویږي، وریځې راوږدېږي، بیا پیژندی کېږي چې دا د لوی عمر څښتن ده. نو دغه ښځو به بیا دغه وکړه چې دغه ویښتان به د یوه طرف بل طرف نه ایسته، نرۍ نرۍ وریځې به یې پرېښوي. کله به ستنې راواخیستې، په ټنډه خال ووایه، یا په زنه خال ووایه، یا په مخ خال ووایه. دا مخکې چې کوم ښایست خدای پاک ورکړی ده، دا بدلول دي، دا یې ښایسته کوي، شین رنګ په وي. نبی علیه الصلاة والسلام یې د خدای لعنت ته په واشمه مستوشمه چې څوک بلې ښځې ته خال ور وایي، په دغه ښځه هم د خدای لعنت ته. چا چې خپله ټنډه ورته نیولې، په هغې هم د خدای لعنت ته. والنامسات، هغه ښځې چې دا ویښتان باسي، په هغه هم د خدای پاک لعنت ده. هغه ښځې چې غاښونه نري کوي، په هغه هم د خدای لعنت ده. دا خالونه د موږ تاسې په ټولو وطنو کې رواج دی که نه دي؟ غټې غټې ونې په مخ ور جوړې کړي، چا په ټنډه دي، چا په زنې. بعضې قومونو کې رواج ده چې واده په ورځې مخ ور شینوي، چې دا بیا بدفالي جوړېږي. موږ ورته چې دغسې بې ونې راشي بیا میوه نه کوي، نو هلته بیا زمان په زیږوي چې دلته یې ټنډه باندې ونه ور جوړه کړي. ما ته راغله، په شکایت راغله، جنګ یې ورسره په دغه. پلارګنۍ ورته ویلې نه یې پوه وایي، ناروا دي. خسرګنۍ یې ویلې چې نه، دا د موږ د قوم دستور ده، دا شومتیا ده چې ونه په جوړه نه کړي. بیا خو هلته په موږ پسې دا ناوې ښه نه ځي. په اکثرو پښتنو کې، په اکثرو خلکو کې خالونه رواج دي، او هلته د خدای لعنت ته، په د خدای لعنت ته په تغییر ورکړي خلق د خدای متعال ته. نو چې ګیره رخي د دغه به نو څه حالي؟ خدای پاک دغه ګیرې د ښایست لپاره پیدا کړې ده. ملایکې وي سبحان من زین الرجال باللحا، پاکي د هغه خدای لره چې نرانې په ګیرو ښایسته کړي. سبحان من زین النساء بالزوائب، پاکي د هغه خدای لره چې ښځې په کوڅیو ښایسته کړي دي. شرعي لحاظ د ښځې دپاره سر خیل ناروا دي. حتی چې حج ته لاړه شي، د حج په سفر کې د احرام نه چې ځان باسي، صرف دومره به پرې کوي لکه دا د ګوتې سر، دومره انداز. نر دپاره خو بهتره دا ده چې سر ورخي، د هر ویښته په عوض کې خدای ګناه ختموي. خو ښځو ته دومره، ځکه دا د دوی زینت ده. اوس ښځې تر موږ کلکې نه شوې، ښځې ته 1,00,000 روپۍ ورکوه که دې سر ورخي، او نر ورشي بې غیرته ډم ته کیني،
نجس شي ته یغه ته په مخ باندې ورلګي بیا یې ویښتان تر ورخي دغه ویښتان بیا په ډیران واچي په ګندګي کې واچي بیا خلک بولي پکوي او دا هم تغییر د خلق د خدای د چې دین بدل کی كل مولود یولد علی الفطره فطرة الله التي لا تبديل لخلق الله هغه آیت لا تبدیل لخلق الله خلق دغه استعداد ایمان ته هر انسان خدای پاک په دغه استعداد پیدا کړی اوس نو د خدای خلق ته تغییر ورکوي عقیده د اسلام پرېږدي یهودی کیږي یا نصرانی کیږي یا یو بله ډله چې پیدا کیږي نبی علیه السلامي هر اولاد چې پیدا کیږي د مور نه لکه د میږې وری چې روغ پیدا وي خو پلار کوچی ورجیږ شي غوږ په منځ ور سوروی که په منځ یې ور دوه ځایه که پرې که دا غوږونه نه وي چې دوی خو د پېژندګلوۍ دپاره به خود دغسې کوي نو مور اولاد سالم زیږوي استعداد ایمان د پکې په ابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه مور و پلار جیږ شي یا یهودی کی یا نصرانی کی یا مجوس کی نن انجیزونه لګیا دي موسسې لګیا دي خلکو ته کومکونه ورکوي په روپیو په بسکټو یې د دین نه اړوي د ابل ورځې دلته په عیسایت درس ورکول کېده چې خلک ونیول شو موږ په ملک کې په اسلامي ملک کې چې د حضرت عثمان صاحب په دور کې دا کابل فتح شوی دی د حضرت عثمان صاحب په دور کې دومره وخت اسلامي تاریخ لري نن دا کمونیستیان د کومه نه شوه دا دیموکراتان د کومه نه شوه خو دغه کاپیران دي ورسره ملګري شي پلار تعلیم په وکړي چانس ته یې روس ته ولیږي پلار تعلیم په وکړي چانس ته یې امریکا ته ولیږي چې هلته لاړ چې په امریکا کې قرآن ورښیي حدیث ورښیي که خپله عقیده ورښیي بیا نو راشي دلته ورته خوشحاله یي تعلیم مسلمان په کوي په کافر ملک کې کوي دلته ورته خوشحاله یي چې لوی تعلیم ډیپلوما یې کړې ده او راغی دلته ورته خبر نه ده چې شاته څومره شی پورې تړلی دي عقیده د اسلام ور ختم کړې نو تغییر ورکړي خلق د خدای ته دام تغییر دی وایي چې عقیده بدله کړي خدای پاک ټول په عقیده د اسلام پیدا کړي دي قابلیت ایمان هم کې پیدا کړی ده او دی هغه ته تغییر ورکوي خو شیطان چې د چا دوست شو نو الله فیصله دا ده چې دا لوی تاواني ده ځکه ابدي ځای جهنم شو یعدهم دا شیطان وعدې ورکوي خلکو ته ویمنیهم او باطل امیدونه ورکوي خو الله ویي وما یعدهم الشیطان الا غرورا امیدونه نه ورکوي وعدې نه ورکوي دی ته شیطان مګرم صرف پریب د پریب دوکه د حقیقت نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر انسان باندې ملائکه او شیطان مقرر دي لمه د شیطان هم شته لمه د ملائکه هم شته لمه د شیطان اعاد بشر امیدونه د شر ورکوي او د خیر نه راګرځي صدقه دا روپۍ دا کنکۍ عیال نه ګوري چې ته سخاوتونه کوي په خواري دي ګټلي دي ته اوس په جوماتو په مدرسو لګوې د فقر او خیال ورکوي چې فقیر کېږي او ملائکه دته وعده الهام کوي چې خدای په دنیا کې هم عوض درکوي په آخرت کې هم یو په لسه یو په وسه یو په ولک عوض درکوي نو د شیطان وعدې صرف دوکه ده د الله وعده رښتیا ده ملائکه چې وایي چې خدای څوک چې خپل مال لګوي ته په عوض کې خلاف ورکوي الله یې ورکوي خو چې شیطان کومه وعده ورکوي هغه دروغ ده اولئک مأواهم جهنم دغه خلک چې دې ځای د استوګنې جهنم ده ولا یجدون عنها محیصا دوی به نه کې پیدا د دغه دوزخ نه ځای د تیښتې چې ځان تر خلاص کړي والذین آمنوا وعملوا الصالحات او هغه کسان چې ایمان راوړی او نیک کارونه کوي سندخلهم جنات زرد چې موږ به داخل کو دی جنتو ته تجري چې بهیږي من تحتها الانهار لاندې تر بنګلوی ویالې خالدین فیها ابدا همیشه به وي دی په د جنت کې تل تر تله وعد الله حقا وعده د الله تعالی حق وعده ده ومن اصدق من الله قیل څوک رښتونه د الله نه په اعتبار د خبرو چې خدای پاک د مسلمان نیک عمل سره وعده د جنت وکړه هیڅ دوکه او شک نشته پکې دا یقیني ده خو شیطان چې ورته چې دواري مړي څوک را ژوندي کوي دروغ پریب د غطا کوي یهودو به ویلې چې جنت دې موږ ده نصارا ویلې جنت دې موږ د موږ په حق یو مشرکینو به ویلې موږ په حق یو مسلمانانو به ویلې
چې بس خو موږ په حق یو ځکه چې خو د نبي علیه السلام امتیان یو. اوس الله تعالی وی تش په دعوا په امید یو هم نه خلاصېږي. ایمان تقوا غواړي، ایمان تقوا غواړي. تش په دعوا که خلکو ته جنت ورکول کېدی بیا مسلمان ته به ځای نه ورکړي، ځکه خو کفار خو دا یو په زره رانه ډیر دي، بیا خو به جنت ټول دی رانه نیو. الله تعالی وی لیس بامانیکم، نه د ثواب او عذاب مرتب دی تاسې په امیدو ای مسلمانانو، ولا امانی اهل الکتاب، نه په امیدو د ارزوګانو د اهل کتابو. داسې نه ده چې صرف ته امید وکړې چې زه مسلمان یم جنت دی، ما د نور عمل مه کوه جنت ته به ځې. دا موږ پښتانه وي خدای صلا بلا مې وبخې. دغه دعا ما کتاب کې لیدلې ده، وایي که نیک عمله انسان عمل کوي او دا دعا کوي روا ده، ځکه په خپل عمل څوک جنت ته تللی شي چې الله یې په خپل رحم داخل نه کړي. خو که عمل نه کړي او دا دعا کوي، دا وایي په خدای په سخن ویل دی الله اعوذ بالله، لکه خدای حکم دی نه منم خو هسې به مې دا ټول دین لغوه شو که نه شو لغول. نو تش په امیدو باندې نه ته ځې دی جنت ته، نه به اهل کتاب ځي. نه، فیصله دا ده من یعمل سوءا یجزه به، څوک هم چې ګناه وکړي جزا به یې خدای پاک ورکوي. ولا یجد له نه به کې پیدا د ځان دپاره من دون الله، باید د الله نه ولیا دوست ولا نصیر، نه کومک کوونکی. اوس سخت خطرناک خبر شوه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه السلام وروغوښت چې ماته یو آیات نازل شوی ده چې راشه درته تلاوت یې کړم. دغه آیات چې ویلې په حضرت صدیق اکبر د خدای دومره خوف راغی، داسې سره تاو شو، په د املا کې پړق شوه. نبي علیه السلام ورته ویل څه کې؟ وایي د خدای د ډاره زه کوم ملا اډوکه مې مات شو چې په هره ګناه مو خدای پاک نیسي. موږ د ګناه نه یو انبیا ساتلی دي، خو یا مسترګې غلطې لګېږي یا غوږ، خو یا صغیره یا کبیره ګناوې خو دواړه دي، او الله په هر یو جزا ورکوي. نبي علیه السلام بیرته تسلي ورکوي. نبي علیه السلام ورته ته مه ډارېږه، د تا او د نورو مسلمانانو دپاره په ګناه چې الله جزا ورکوي په دنیا کې ورکوي او د ډېرو نه یې معافي کوي، خو د کافرانو جزا ټوله په آخرت کې ده. ګورې انسان د عاجز د ګناه تر وشوه، د ګناه سزا اور ده، خو نبی علیه السلام یې کله مسلمان ته د جهنم د اور نه دومره برخه دته په دنیا کې ورکړي چې تبه شي. دا تبه کې بدن نه وي چې ګرم وي، دغه ګرمایش په اصل کې د اور ګرمایش ده. ځکه هم نبی علیه السلام په حدیثو کې ویلي دي چې دا تبې ګرمایش د اور ده، په ابریدوها بالماء، په اوبو یې سوړ کړئ. دغه طریقه ده دغه د ملاریا تبې، د اوږدې تبې چې نه ورکېږي، چې سهار د لمر ختو نه مخکې جاري اوبو کې چې دغه طرف نه اوبه را روانې، ته کالي وباسې په دغه اوبو کې غوټه شي، سوکا ټیټېږي، بیا غوټه شي 3 ورځې یا 5 یا 7 یا نه تر دغه نه زیاتې نه اوړي، تبې خدای پاک ختموي. نو دغه د هغه اور برخه د مسلمان ته په دنیا کې د تبې په شکل کې ورکړه، په دغه خدای ګناه معاف کړي، د جهنم نه اخلاص کړي. حتی په لیارې روان ده، پښه کې ازغی لاړ، په دغه هم خدای ګناه ورته معاف کړي. برق تر لاړ، توره تیاره شوه، خفه شو چې تر څو برق راځي یا چراغ بیا بلوي، په دغه خفګان هم خدای پاک ګناه ورته معاف کړي. شی په دغه جوب کې اچولی، د خیال دا و چې په دغه جوب کې ده، اوس ضرورت شو دغه شي جوب ته یې لاس کړ، نشته، وډار شو، خفه شو چې دا انشاءالله ورک ده، چې تر څو یې پیدا کوي دا دومره خفګان چې په تیر شي، په دغه هم خدای پاک ګناه ورته معاف کوي. او په نورو مصیبتو هم ګناه ورته معاف کوي. قریب مړ شو، تکلیف راغی، په هغو یې معاف کوي. یو مسلمان وایي چې په دغو نشي معاف، ذلقعدن یې ورسخت کړي، په هغه ګناه معاف کړي. که دومره ګناهګار و په هغه هم نشو معاف، بیا د قبر په عذاب ور معاف کوي، د قیامت د جهنم د عذاب نه اخلاص کړي. که په هغه هم نشو معاف، بیا د قیامت په ورځ هغه ګرمي چې په تېره شي، په هغه یې معاف کړي. که په هغه هم نشو معاف، نو آخر ته به بیا ځي جهنم ته. نو دغه به وایي ډېر بدبخت دی چې په دا ټولو مرحلو یې ګناوې نشي معاف، آخر جهنم ته خدای مو دې وساتي. نو ګناه سزا لري، خو یا په دنیا کې یا په آخرت کې یا په قبر کې. اما د کافر
بیا نو سخته سزا ده ته به باندې خدای نه معاف کوي هغه ته جهنم اور ورکوي ومن یعمل من الصالحات څوک چې نیک کار وکړي من ذکر نارینه یې وکړي او انثی که ښځه یې وکړي خو بشرط وهو مؤمنون چې یې مؤمن فاولئک دغه مسلمان نران او ښځې یدخلون الجنة ننوځي به جنت ته ولا یظلمون نقیرا او په دې باندې به ظلم ونه شي په اندازه دی هغه نري نقیر باندې نقیر چې موږ تاسې پرون ویلې چې د خرما پر شا باندې هغه ټکی لکه د نامه غوټۍ کنکی هغه وي دومره ظلم هم په ونه شي ښځې اکثره په قرآن کې نه ذکر کېږي تابع د نرانو دي ځکه به کله کله ښځو ګیله وکړه چې د موږ عمل نه ذکر کېږي موږ ته خدای ثواب نه راکوي که څنګه یو په دې تسلي دپاره دغه آیات نازل شو بل ځای کې بل بیا را روان ده ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات هغه اوږد آیات الله د مسلمان عمل نه ضایع کوي که نر وي که ښځه خبره په تقوا ده نه الله رنګ ته ګوري نه مال ته ګوري نه قوت ته ګوري الله ایمان ته ګوري عمل صالح ته ګوري ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله څوک ډیر غوره ده د هغه د دین په اعتبار د هغه چانه چې خپل ځان تسلیم کو الله تعالی ته وهو محسن او حال ده چې دی و مخلص په نیک عمل کې ان تعبد الله کانک تراه شک ما کریا نه وه خاص په ادب او په اخلاص لمونځ کوه وتبع ملت ابراهیم او متابعت کوه د دین د ابراهیم علیه السلام د ملت ابراهیم علیه السلام په داسې حال کې چې ابراهیم علیه السلام مائل و د هر باطل نه د حق په لوري تر دغه به نو د ښه دین جښتن څوک وي دا څوک دي مسلمانان ځکه دا تابع د ملت ابراهیم علیه السلام دي مخکې موږ ویلو چې اوله ناس به ابراهیم څوک ده هغه خلکو چې پر ابراهیم علیه السلام ایمان راوړو دغه رسول او د دغه رسول امتیان واتخذ الله ابراهیم نیولی د الله تعالی ابراهیم علیه السلام خلیلا په دوست خاص سره ابراهیم علیه السلام د الله خاص دوست ده خلیلیت هغه مقام د سر او د راز مقام ده خالص دوست هغه چاته وی وای د زړه راز چې ورته ویلی کېږي او په ده مطمئن وي چې د راز نه راپسې پاشي دغه ته خالص دوست ویلی کېږي په مخلوق کې الله تعالی دغه مقام ابراهیم علیه السلام ته ورکړی ابراهیم علیه السلام خلیل الله ده خو خلیل همیش د خپل دوست رضایت کوشش کوي چې الله حکم د هجرت ورته وکړو دستی هجرت وکړو چې الله حکم بیا د ښځې او د بچي د جدایي ورته وکړو د شام نه یې بوځه په مکه معظمه د غرو په مابین کې خپل کنکی تیورېدونکی بچی او ښځه ګوښې پرېږده هلته یې پرېښود بیا چې څو کاله بعد زوی لوی شو بیا ورته یې وروسې حلال که دا څه کوې چې نمرود اور ته اچوه په ټال کې یې کېنوه جبرائیل علیه السلام ورته راغی که څه کومک ته ضرورت وي خدمت وي دی ورته اما الیک فلا تا ته اما حاجت نشته تم دی الله مخلوق ته زم دی الله مخلوق هغه ورته خو الله ته سوال وکړه چې د دغه عذاب نه دې خلاص کړي دی ورته علمه بحالي حسبي عن سوالي خدای په ما علم لري ما ته څه ضرورت ده دا داسې نه چې بې صبري راشي داسې نه چې بې صبري راشي مخلوق ته توجه نه وه ټوله توجه خالق ته اما نبی علیه الصلاة والسلام هغه وی که ما په انسانانو کې خلیل څوک نیوی صدیق اکبر به مې نیولی و خو په انسانانو کې څوک په خلیل توب نه نیسم لکن صاحبکم خلیل الله تاسې چېښتان ملګری خلیل الله د زم د الله خلیل یم اوس دلته موږ ویو چې ابراهیم علیه السلام خلیل ده هلته دغه حدیث مبارک نه معلومیږي چې نبی علیه الصلاة والسلام هم مقام د خلیلیت الله لري نو جواب دا ده چې تصوفو کې دا بیانونه چې موږ ته کېږي دا مقامات چې پورته کېږي مسلمان په نیک عمل ورځ په ورځ الله ته نږدې کېږي په یو مقام کې نه پاتې کېږي و یو ولی الله که 2 ورځې په یو مقام کې پاتې شوم دا تاواني د مغبون ده نو معلومیږي خدای نه خسته چې د یوې ورځې عمل نه د قبول ځکه په خپل حال ولاړ ده دا روزانه مجاهده د نفس سره الله ته نږدې کېږي نو حضرت ابراهیم علی نبی علیه السلام خلیل الله و موسی علیه السلام کلیم الله و حضرت آدم علیه السلام صفی الله و هر څه مقامات چې د نور انبیاو دي هغه ټول نبی علیه السلام ته ثابت دي که نه دي ثابت
خو دا مقام راغلی د دغه نه تیر شوی پورته، دا مقام راغلی د هغه نه تیر شوی پورته، دا مقام راغلی اخرنی مقام د حبیبیت ته نبی علیه السلام حبیب الله ده. په مخلوق کې غټ مقام دا ده چې څوک د الله محبوب خاص شي، محبوبیت صرفه، نبی علیه السلام حبیب الله ده. وای خلیلیت مقام یم توی کړی، نو ځکه په حدیث کې ویلی دي چې زه خلیل الله یم، خو په دغه نور تقرر نه ده راغلی چې په دغه ځای ودرېدو. موږ تاسې د علم ظاهر کې ګورو، استاذ فارغه شي، د طالبي مرحلې تېرې شوې، ملا شو، بیا د درس شروع د اولو کتابونه وکړي، کال په کال چې ښه قابل ملا یې ترقي کوي، اخر بیا پسې شیخ شي. چې ملا شي په دغه یو ځای به ټول عمر ولاړ وي، خو چې استعداد کمزوري ملا هم شي په ټول عمر باندې د زورادي نه پورته نشي تللی. دا استعدادو کې فرق ده. خدای پاک ترقي ورولي انسان ته پورته کوي. نو نبی علیه الصلاة والسلام دا مقامات توی کړي دي، د خلیلیت مقام هم توی کړی او پورته شوی ده. او چې دا ډېر غټ مقام ده، نبی علیه السلام یې سوال کړی، الله تعالی دغه مقام بیا د خواصو د امت ته ورکړی، ځکه دا امت اشرف د ټولو امتو ده. په دغه امت کې داسې مقامات پیدا کیږي لکه مخکینی انبیاو ته چې خدای کوم مقام ورکړی، خو ګورې هر مقام کلي مشکک ته تفاوت لري په درجو کې، د نبي سره خو څوک برابرېدی نشي. خو خواصو د امت ته خدای متعال دغه مقام ورکوي، لکه حضرت مجدد الفسانی قدس الله سره چې وایي چې ما ته خدای پاک مقام د خلیلیت راکړی. او خواص د امتو کې داسې هم شته چې تر دغه نه پورته شي، مقام د حبیبیت ته ورسیږي، محبوب دی رب شي، صدیق اکبر، دغسې د نورو صحابه و مقامات، دا کمالات نبوت چې پیدا کیږي، محبوبیت مقام ته هم رسیږي. خو په عمومي توګه باندې د عامو خلکو مقام هغه غټ مقام هغه د خلیلیت ته څه کسان د دغه نه اوړي، خو په طبع د پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې دغه امت کې داسې کسان چې محبوبیت مقام ته رسیږي، دا چې څوک په مشرب د پیغمبر علیه السلام په صحیح معنا باندې، دا د محبوبینو د جملې نه وي چې مرادین ورته ویل کېږي، محبوبین ورته ویل کېږي، دا نورو ته موریدین ویل کېږي، چې مقام د فنا او بقا صحیح توی کړي. تاسو نه اکثره د موږ داسې چې مقامات توی شي خو بقا پکې رانه شي، فنا راشي بقا رانه شي، غم په دغه ځای کې جوړ ده. ملا شي چې درس ونه کي بیرته بیا کتاب تر ویر شي کنه شي ویر، دغه موږ تاسې تجربې شایده کنه ده. ښه قابل طالبي، خو چې طالب نه لاړ فارغ شو، د فراغت نه بعد دستي یا د حکومت کار شروع کړ، یا د تبلیغ شروع کړ، یا بل څه کار زمینداری شروع کړ، یا دکانداری شروع کړ، درس ونه کړ، په دغه خپل فن کې کوشش ونه کړ، یو وخت کې بیا اما غوندې ملا تر جوړ شي چې رکوع تر پاتې شي هم سجده سهو کوي، چې په دغه باب کې ودرېږي، فرض پاتې هم سجده سهو کوي. مسائل معلومات، فقه معلومات، احکام معلومات دا نه یې ذاتي. خو دا چې یو وارې تمکین ته شي، ملکه جوړه شي، کیفیت راسخه پیدا شي، بقا مقام راشي، بیا نو هغه مقام نه ځایله کېږي. خو بیا هم خطر ده، ځکه شیطان تر مرګه پورې مفسد ده، تر مرګه پورې مفسد ده. د یو لوی عالم په باب کې راځي، وایي د ذوالقدن په وخت کې هلته خلکو تلقین ورته کوه، مستون طریقه خو دا ده چې ذوالقدن په وخت کې ته کلمه په زوره زوره ووایې چې مړی م ووایي، دی به ورته ویل لا اله الا الله، ده به ویل لا نه. خلک حیران شو چې دومره لوی عالم ده اوس کلمه نه ویایي، چې بیرته را په حال شو، چا ورته وویلې چې موږ درته کلمه ویلې، تا ویل لا، موږ لا اله الا الله، ته ویل نه، وایي تاسو ته مې نه ویلې. شیطان په دغه وخت کې راغی چې رانه خلاص شي، راته ویې ویلې د علم په برکت رانه خلاص شي. ما ویل نه، تر اوسه لا ژوند پاتې ده، نه یم درنه خلاص، ما یغته ویلې لا. موږ واقعه د بلعام بن باعور او د برسیسا او د دغو به ترجمو کې راځي چې خلکو به مستجاب دعوت، بزرګان به کافران تر دنیا نه شو تیر، خدای مو دې وساتي. نو احتیاج، خوف و رجا، خواری، درس، تدریس، لکه په علم ظاهر کې دغه په علم باطن کې اذکار به نه پرېږدي، کوشش به په اذکارو کې کوي، اخلاق حسنه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم شمایل مبارک به بار بار ګوري، هغه اخلاق په ځان کې پیدا کوي، سنت طریقې به ګوري، سنت په ځان باندې عملي کوي، او خپل مشایخ صحبت کې به دوام کوي، حاضرېږي به. موږ د محدثینو کرامو په احوالو کې وینو
چې لوی عالم یې وایي د پلانکي سره یې 100 کاله تېر کړي پس د ملاینه بیا هم 100 کاله تېر کړي 100 کاله 10 کاله 12 کاله 18 کاله خو په دا پیده چې دا تر ما فوق د روزانه د په صحبت کې ماته نوی نوی اثر پیدا کېږي روزانه نوی اثر پیدا کېږي دا څوک چې د کشف خاوندان ماته د ارغندي خلیفه مبارک د مجلس د بعض خلیفه صاحبانو حال به چې هغه وخت کې ویلې چې په هر ختم کې نوی کیفیت وي په هر مجلس کې نوی کیفیت موږ ته پیدا کېږي خو موږ چې نه پیږو خو موږ سترګې پټې دي کنه خو د خدای پاک وعده ده چې روزانه په د هر نیک عمل خدای پاک ته سړی نږدې کېږي که نه نږدې کېږي خو هغه فیصله ده د حدیث مبارک ده په دغه کې خو څه شک نشته مقام پورته کېږي خو بیا په پیسو په ثوابو په هر چیز کې د درجو فرق ده که نه ده موجود به هر تقدیر ابراهیم علیه السلام الله په خلیلیت نیولی و نبی علیه السلام د دغه مقام نه پورته شوی د مقام د حبیبیت ته ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الله لره هغه شیان دي چې په اسمانو کې دي هغه شیان دي چې په مځکه کې دي وکان الله بكل شیء محیطا دا الله تعالی په هر شي باندې احاطه کوونکی په اختبار د علم د قدرت سره نه د خدای پاک د علم نه څوک پټېدی شي نه د الله د قدرت نه څوک وتی شي ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما مخکې موږ تاسې په بل ورځ کې ویلې مخکې عادت دا و چې سړی به مړ شو نو د ښځې برخه به په میراث کې نه وه د کنکیو بچیانو چې دا خو جنګیالیان نه دي ملاتړي نه دي د هغو به نه وه د سړي به د اکا مړ شو د اکا لور به ورپاتې شوه چې د رنګه به ښایسته وه یا به دنیا درلوده بیا به نکاح ورسره وکړه خو مهر به یې نه ورکوه یا به ډېر کم شی ورکول که د رنګ نه به کمزورې وه مسکینه به وه بیا به یې په بل ودوله نو د دغو په باب کې د نبي علیه السلام نه پوښتنې شروع شوې الله یې ته ورته ووایه چې په دغه باب کې تاسې ته الله فتوا درکړي دغه آیاتونه فتوا درکړي د ښځو په باب کې پرون او بله ورځ موږ تاسې نه وویلې چې که د یتیمې ښځې نه ډارېدې چې ظلم درنه کېږي چې مهر در رانه خوړل کېږي بیا هغه مه کفن کې خو ما تاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع نور یې وکړه خو دا یتیم سره ظلم مه د یتیمانو په باب کې نه یې ویلې لرجال نصیب مما اکتسب وللنساء نصیب ښځې ته هم په میراث کې برخه شته د کنکیو ته هم میراث کې برخه شته هر چا ته خدای پاک برخه مقرره کړې ده نو الله موږ محمل نه یو پرېښي په هر مشکل کې چې موږ واقع شوي الله حکم راته کړی ویستفتونک فی النساء دوی طلب د فتوا کوي د تا نه په باب د میراث د ښځو کې قل الله یفتیکم فیهن ته ورته الله تعالی تاسو ته فتوا درکوي حکم درکوي په حق د ښځو کې چې حق لري میراث څلورمه یا اتمه وما یتلا علیکم فی الکتاب او هغه څه تاسو ته فتوا درکوي چې لوستل کېږي په د قرآن عظیم شان کې فی یتامى النساء په حق د هغه یتیمانو الجنو کې اللاتی لا تؤتونهن چې تاسو نه ورکوئ هغه ته ما کتب لهن هغه مهر چې ورته مقرر ده نه یې ورکوئ وترغبون او مینم لرئ ان تنکحوهن چې دی په نکاح کوي نو نه په هغه کې قرآن فیصله درکړې ده چې یا په معروفه طریقه په نکاح کوي یا پرېږدي چې د بل سره نکاح وکړي والمستضعفین او الله تعالی تاسو ته فتوا درکړي په حق د هغه ضعیفو کې چې هغه عبارت من الولدان د کنکیو بچیانو نه چې هغه هم حق لري په میراث کې وان تقوموا لليتامى بالقسط او الله حکم کوي تاسو ته په حق د یتیمانو کې چې حکم په میراث کې به په مهر کې به په عدل او په انصاف ورسره چلیږي وما تفعلوا من خیر هغه څوک هر هغه څه چې کوي تاسو د کوم نیکي نه فإن الله كان به عليما بشک الله تعالی په هغه باندې ښه عالم ده اوس سړی واده ده دا واده د رنګ نه یا کمزوری ده یا اوس مثلا ښځه زړه شوه سړي د بلې ښځې اراده ده یا یې دوه مناوې کړې ده اوس د زړې سره پوره زړه نه غواړي چې پوره حق ورکړي نو طلاقوي به یې که څه به کړي که نه دغسې به په کور کې بې میړه نه د میړه نه بې میړه نو الله تعالی داسې نصیحت د صلح او د هر څه ترتیب بیانوي کومه ښځه چې په دغه وډاره شوه
چې یاره میړه د ما نه مینه کمه شوه د بلې ښځې په طرف باندې داسې نه چې طلاقه مې کړي نو څه دې وکړي دا دې د هغه خپل میړه سره صلح وکړي صلح تر طلاق خیر ده څنګه دې صلح وکړي اوس ګوره دا دوم واده چې میړه وکړه چې مینه د هغې سره شوه د اولې سره مینه کمه شوه خو د سړی پوره حق بیا نه ورکوي چې یوه شپه د هغې سره کوي یوه د دغه سره کوي اوس نو دا زړه ښځه ورته ووایي طلاقوه مې مه خیر ده په جمعه کې مثلا 4 شپې هغې ته ورځه 2 شپې ما ته راځه په جمعه کې 5 شپې 6 شپې هغې ته ورځه 1 شپه ما ته راځه نفقه کې چې دې ته څومره ښه کالي کوي یا ښه شیان کې دغومره زه نه درنه غواړم د ګزارې په انداز ښځه دې دا وړاندیز وکړي خو سړی دې ورسره ومني دغه صلح دې خو دې وکړي کم از کم تر طلاق نه خو دا بهتره ده نور الله وي هر نفس ته بوخل مخ ته تیار ولاړ ده ښځه که هر څومره سپین ساري وي بدرنګه وي د بنې ترقي نه غواړي چې میړه په یغ طرف باندې هغه شي دا غواړي خپل پوره حق سړی چې یو وارې د ښځې نه زړه پورته شو په جمعه کې یوه شپه هم زړه نه ورغواړي چې ورشي نو ښځې ته هم بخل حاضر د پوره حق غواړي نفس یې خو الله وی په دا بخل د پښه کېږدي څه د سخاوت وکړي څه حق دې ورپرېږدي ښځې ته سړي ته هم بخل حاضر ده یوه شپه هم په جمعه کې زړه نه ورکېږي خو نه داسې خو دې وکړي دا خیر ده تر دغه نه چې طلاق ورکوي نور که طلاق وشو خدای پاک به د میړه خپل کار جوړوي د ښځې کله ښځه بد اخلاقه وي دا یې خیال وي چې که زه درنه لاړم بیا به ته په ټول عمر بله ښځه نه کې پیدا کله سړی بد اخلاقه وي چې دا ښځې ته دا خیال وي چې که ما طلاقه کړي بیا به د ټول عمر څوک ونه کړي خو ښځې ته به خدای تر ده ښه سړی پیدا کړي سړي ته به خدای تر دغې ښځې ښه ښځه پیدا کړي الله تعالی وی عدل کوي خو پوره میل داسې مه کوه چې یوه ښځه بیخي داسې پرېږدې کل معلقه لکه دغه برق چې راځړېږي نه په چت کې ده نه په مځکه ده داسې مه کوئ چې یوه ښځه غریب هم پرېښوه ټول حقوق ضایع شي ټول حقوق ضایع شي نه بل میړه کړی شي او نه ته د میړهتوب زندګي ورسره کوي نبی علیه صلات وسلام کوم سړی چې 2 ودونه لري او په دې کې فرق کوي په ورځ د قیامت به علامه دا وي چې د محشر په میدان راپورته شي داسې په یوه طرفه کوږ ځي هر څوک به پېژني چې دغه د ښځو په منځ کې ظلم کړی ده سزا خو به خود خدای پاک بیا نوره ورکوي خو دا به علامه وي چې کوږ به روان وي چې چا کږوالی کړی وي د ښځو په منځ کې هلته به په قیامت کې داسې کوږوالی یې پکې ډېرې ښځې خو ښې دي خو حقوق هم ډېر سخت دي دومره انداز شرعي مسله ده که نه وایي چې د یوې سره څنګه په خوشحال طبیعت مجلس کوي د بلې سره به هم دغسې مجلس کوي یوې ته چې وختي ورځي کوټې ته بلې ته به هم په یې غټې باندې ورځي داسې نه چې چا ټوکه کړه وایي چې د پلانکۍ واري د زړې واري بیا تر 11 بجو په بیټه کې د میلمنو سره ناست دي او چې د نوي واري چې ماړی وخوري لاسونه هم هغه کوټه کې وکړي د ظلم نه فإن الله کان غفور رحیما بېشکه الله تعالی غفور او رحیم ذات وإن یتفرقا که دوی دواړه سره بیل شو میړه طلاق ورکو یغني الله کل من سعته الله به بې پروا کې هر یو د دوی د خپلې پراخي نه خدای رحمت ډېر د کله به ښځې ته بیا تر ده ښه میړه پیدا کړي سړي ته به تر دغې ښځه ښه ښځه پیدا کړي وکان الله واسعا حکیما د الله تعالی پراخ رحمت ده او حکیم ذات ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الله لره هغه شیان دي چې په اسمانو کې دي هغه شیان چې په مځکه کې دي ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ما حکم کړی و هغه خلکو ته چې هغو ته ورکړی شوی د کتاب مخکې تر تاسې چې یهود و نصارا دي و ایاکم او تاسې ته هم دا حکم کړی دا په ټولو دینو کې ده چې شی ان اتقوا الله چې د یوه خدای نه وډار شي په ټولو دینو کې دغه حکم ده ځکه شرک خو ناروا ده بل خدای خو نشته چې د الله نه وډار شي و ان تکفروا او که تاسې کافران شئ په ان لله بېشکه الله لره ما فی السماوات و ما فی الارض هغه شاید دي چې په اسمانو کې دي او هغه چې په مځکه کې دي د تاسې بندګي ته څه ضرورت نه لري وکان الله غنیا حمیده الله بې پروا ده د تاسې د ایمان او ستایل شوی ده ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الله لره هغه شیان دي چې په اسمانو کې دي هغه چې په مځکه کې دي وکفا بالله وکیله بس د الله له وجې د کار جوړولو
وایي که ټوله دنیا خلک مسلمان شي او د یو نیک پرهیزګاره غوندې انسان غوندې پرهیزګاره شي د الله په خدایي کې د میاشتې د وزر غوندې زیادت نه راځي که ټوله دنیا خلک کافران شي او د سخت سرسخت کافر غوندې د زړو چښتنان شي د الله تعالی په خدایي کې د میاشتې د وزر غوندې نقصان نه راځي ګټه او تاوان ټول د موږ خپل دي الله تعالی ته څوک ضرر نشي رسولی نه ګټه ورته رسوی شي ان یشاء یذهبکم که الله اراده وکړي د تاسې د مړو کولو ایها الناس ای خلکو نو تاسې به مړه کړي ویأتي بآخرین نور خلک به راولي تر تاسې به هغه ښه وي وکان الله د الله تعالی علی ذلک قدیره په دغه باندې قادر حضرت نبی علیه صلات والسلام دا آیات مبارکه چې صحابه ورته وویلې اول مخاطب د قرآن خو عرب دی په مجلس کې حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه هم ناست و صحابه پوښتنه وکړه چې الله وی که تاسې ایمان را نه وړئ الله به تاسې مړه کړي تر تاسې به خیر خلک راولي هغه به بیا څوک نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه باندې لاس کېښی وایي د دغه قوم به که ایمان د ستوري سره وایم د دغه قوم خلکو دوه نسخې راغلي رجول رجال او محدثین کرام ټول په اتفاق وي چې رجول ذکر شي مراد تر سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله که رجال ذکر شي اول فرد حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله بیا د نور ائمه چې په عجمو کې تیر شوي دي عجمو کې هغه ټول وایي دغه حدیث مصداق دي دا د خیال څوک نه کوي دا اوس موږ تاسې باید فکر وکړو زه پیر یا ملا یادېږم زه دې دا خیال نه کړم چې دا دین خدمت زه کوم بل که زه نه یم بیا به نه وي نه د مجاهد دا خیال کوي چې دا خو زه کوم که زه نه یم بیا به نه وي نه د مالدار دا خیال کوي چې دا مدرسې او دا خانقاوې زه چلوم که زه نه یم بیا به نه وي دین د الله ده الله تعالی د دغه اراده چې یو وارې د بقا د دنیا وي د خدمت خلک به ورته پیدا کوي چې چا به بالکل تمه توقع نه وي ورته د هغه نه به داسې خدمتونه واخلي چې هغه ډېر مشهور په دنیا کې د هغه نه به دغسې خدمت نه وي اخیستی یو قابلیت ده یو قبولیت ده دغه کې ډېر فرق ده قابل ډېر خلک وي خو چې د خدای په نس قبول نه وي د دین خدمت نه تر اخیستی کېږي ما لیدلي دي ښه علما د درس ځای نه ورته پیدا کېږي محتممینو ته دوی زارۍ کوي سپارښونه ورته برابري کمزوری ملا هغه ته محتمم زارۍ کوي خدا خو د خدای پاک د طرف نه ده دا تقسیم په ځان دې څوک اعتماد نه کوي چې د دین خدمت زه دین کار کوم دا د خدای احسان دی مني چې په ما یې کوي په الله د احسان نه باروي د الله احسان پاچا په ملک په لکونو پوجیان لري خو د خپلې بډیګاټۍ دپاره یې مثلا 4 نفره منتخب کړي چې په خپل موټر کې ګرځي دغه بډیګاټان به اوس په دا پاچا احسان باري چې موږ د ساتو که د پاچا احسان به بني چې په لکونو خلکو کې موږ د خپل موټر کې ورسره کېنولي منت منې که خدمت سلطان همې کنیم دا احسان مه که چې د پاچا خدمت کوم د پاچا احسان ومنه چې په ټول رعیت کې ته د ځان سره کېنولی د الله احسان ومنه چې ته قرآن ته کېنولی توفیق درکوي چې یو آیات ترجمه خلکو ته وکړي ته حدیث ته کېنولی چې د رسول الله کلام خلکو ته بیان کړي ته د ارشاد مقام ته کېنولی چې د الله ذکر خلکو ته ور وښیې د خدای احسان ومنه په خدای احسان مه باروه چې د تا د خدمت څه کوم من کان یرید ثواب دنیا څوک چې اراده د ثواب د دنیا لري د نیک عمل نو بیا وقفي دې نه کوي په عند الله ثواب دنیا والآخرت د خدای پاک سره ثواب د دنیا او د آخرت دواړه د ولې صرف د دنیا دپاره علم او دین ذریعه ګرځي وکان الله سمیعا بصیرا د الله تعالی اوریدونکی د ټولو خبرو او لیدونکی د په ټولو احوالو باندې یا ایها الذین آمنوا هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړئ کونو قوامین بالقسط تاسو اوسیږئ تل محکم په عدل او په انصاف باندې شهدا الله شاهدی ورکون کې خاص د خدای د رضا لپاره ولو علی انفسکم اگر که په ځان وي هم ګورې دا چا تا دعوه وکړه هغه شی ودیده نن خو خلک انکار کوي په ځان هم شاهدي ورکه چې اوسې دی تا ده چې په ځان وي هم شاهدي ورکه او الوالدین که د تا په مور و پلار د چا حق وي تا ته معلوم هم شاهدي په ورکه والاقربین که د تا په قریبانو د چا حق وي تا ته معلوم هم شاهدي ورکه حق مه پټوه که غنی ویم که فقیر ویم ته د غنی او د فقر فرق مه کوه ته د حق بیانوه ګورئ کله د فقیر او د غني سره دعوه وي
قاضي دا خیال وکړي چې دا مسکین غریبونو څه ظلم کوي، خو معلومیږي دا مور ظالم د غني د فقیر طرف وکړي. کله داسې وي چې د غني طرف وکړي، دا عزتمن سړی د دی به ولې داسې کوي؟ الله وی نه، که غني ده که فقیر ده د الله بنده ده، تا په دی باندې الله ډېر مهربانه ده. تا ته الله وی ته به عدل کوې، انصاف وکړې، حق به بیانې، نه به د غني د غنا پروا لرې، نه به د مسکین د مسکنت پروا لرې، ته به د حق تابع یې. این یکن غنیا، دا ته چې چاته شاهدي ورکوې یا په چا شاهدي ورکوې، که غني وي او فقیرن که فقیر وي، فالله اولا بهما، الله تعالی ډېر غوره ده په دی باندې تر تا. فلا تتبعوا الهوا، متابعت مه کوئ د خپلو خواهشاتو، ان تعدلو دې خبرې نه چې تاسې عدول وکئ د حق نه، طرف وکئ چې دا مې تربور ده یا مې ورور ده یا مې ماما ده، بیا خفه کیږي. وان تلو، که واړوئ تاسې خپلې ژبې، او تعرضو یا څنګ وکئ تاسې د شاهدینه، فان الله کان بما تعملون خبیره، بېشکه الله په هغه عمل چې تاسې کوئ خبردار ده. یا ایها الذین آمنو، ای هغه کسانو چې تاسې ایمان راوړی ده، آمنو، ګورئ یو وری خطاب د مؤمن په صفت وکړي، یا ایها الذین آمنو، ای هغه خلکو چې تاسې ایمان راوړی ده، آمنو. موږ تاسې کتابونه نه وي چې تحصیل د حاصل راځي، د امر څنګه په داسې شي کوي چې هغه موجوده دی ورته چې بیا ایمان راوړی، یو وری مؤمن بولي. نو دغه معنا دوی ترجمې دي. یا ایها الذین آمنو، یا هغه کسانو چې تاسې ایمان راوړی، آمنو، ثابت پاتې شي په ایمان باندې. موږ روزانه اهدنا الصراط المستقیم دعا کوو، خو مؤمنین یو چې خدایه ته مو ثابت پاتې کړې، نو ثابت شی وانه وړئ. یا دا معنا یو صورت ایمان ده، یو حقیقت ایمان ده. صورت ایمان په ډیرو مسلمانانو کې شته، په زړه کې تصدیق لري، په ژبه اقرار کوي، په اندامو عمل کوي، خو دغه ته ایمان ویل کېږي. حضرت شاه ولی الله صاحب، حضرت مظهر جانان شهید صاحب او قاضي ثناء الله پانفتي صاحب، هغه وی حقیقت ایمان دا ده چې امور شرعیه طبیعیه درته وګرځي، په دین خوند واخلې، په لمانځه خوند واخلې، په روژه خوند واخلې، په هر عبادت خوند واخلې، دا حقیقت ایمان ده. ثابت په ځان کې حقیقت ایمان راولئ. آمنو بالله ورسوله والکتاب الذي، په هغه کتاب ایمان راوړئ، نزل علی رسوله چې الله نازل کړی د لږ لږ په خپل رسول باندې، والکتاب الذي، او په هغه کتاب ایمان راوړئ، انزل من قبل چې په یوه ور خدای نازل کړی د پخوا. ومن یکفر بالله وملائکته، څوک چې کافر شي په الله تعالی او په ملائکو د الله تعالی، و کتبه، په کتابو د الله تعالی، و رسوله، په رسولانو د الله تعالی، والیوم الاخر، په ورځ د آخرت، فقد ضل ضلالا بعیدا، دا سړی ګمراه ده په ګمراهي ډېره لرې سره. وای د دغه دا معنا نه ده چې په دا مجموعه چې کافر شي بیا کافر ورته ویل کېږي، ګمراه ده، که یو مني بل نه مني بیا مسلمان ورته ویل کېږي. نه، دا هر یو مستقل علت کفر ده. که الله نه مني، که رسول الله نه مني، که ملائکه نه مني، که کتاب نه مني، که آخرت نه مني، چې یو شی نه انکار راغی، هغه بس کافر ده. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ان الذين امنوا، هغه کسانو چې ایمان راوړو چې يهود وو په موسی علیه السلام، ثم کفروا، بیا کافران شو چې موسی علیه السلام کوی تور ته لاړ، د سندر ته عبادت شروع کړ، د ده په وخت کې کافران شو. ثم امنوا، بیرته چې موسی علیه السلام راغی په حق پوی خبره پوی کړ، بیرته ایمان راوړ. ثم کفروا، بیا چې عیسی علیه السلام راغی په عیسی علیه السلام کافران شو. ثم ازدادوا کفرا، بیا چې پیغمبر علیه السلام راغی دلته زیات شو په کفر کې، په دغه نه منکر شو. نو الله وی دي داسې بدبختانو، لم یکن الله، نه د الله لیغفر لهم چې دوی ته مغفرت وکړي، ولا لیهدیهم سبیلا، او نه د چې الله دوی ته هدایت وکړي. بشر المنافقین، دا خو خالص کافر او اوس منافقینو حال ذکر کوي. بشر المنافقین، زیری ورکه ای نبی علیه السلام منافقینو ته، بان لهم عذابا الیما، بېشکه د دې دپاره سخت عذاب ده. خو د دوی علامت څه ده؟ منافقینو به همیش د یهودو سره ملګرتیا دي، کفارو ملګرتیا یې نه پرېښه. بخل په دوی کې موجود و، سستیا په عبادت کې دوی کې موجود وه. الله یې ذکر کوي، الذین، هغه بخیلان، هغه منافقین، یتخذون الکافرین اولیاء، چې نیسي کافران په دوستی من دون المؤمنین، بغیر د مؤمنینو نه. نو ولې د کافر دوستی کوي؟ چې زه لږ عزتمند شم، لکه موجوده نقشه چې مسلمانان نه خدای د په حال رحم وکړي، د کفارو غلامي کوي چې ترقي وکم، د ده عزتمند شم. الله وی
عزت دی الله سره د کافر سره ایبتغون عندهم العزه عزت کافر نه غواړي فان العزه لله جميعا عزت خو ټول الله لره ده وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير وقد نزل عليكم في الكتاب مسلمانان به د مشرکینو په مجلس کې ناستو مشرکینو به د دین سپکاوی کوه واسطې دی نه رسېدو چې منې کړي خو ناست به و الله تعالی حکم نازل کړ چې نه چې واسطې نه رسېږي چې د دین سپکاوی کېږي جګېږي به د داسې خلکو سره به کښېنې نه اوس موږ ته موجوده وخت کې حکم دا ده په یو مجلس کې غیبت شروع ده ته په پیږې غیبت ته مخنیوی یې وکړه که مخنیوی یې نشي کړی جګ شه وځه دا عذر نه ده چې نو ما څه کړي وای په یو مجلس کې سروزونه دي ته یې مخنیوی وکړه چې نه شوی دې کړی ووځه هره ګناه چې کېږي هره ګناه ته په خپل وس مکلف یې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر خو چې په وس دې نه یې پوره دا عذر ذاتي نه ده چې ما څه کړي وای خو وس مې نه رسېدو بیا خو دا خو دې په عذر و چې وتلی به مخکې مو نه ویل چې دا خو دې په عذر خو هجرت به دې کو الله تعالی وی الله نازل کړی د په تاسو باندې په کتاب کې اندا خبره اذا سمعتم آیات الله چې تاسو واورئ د آیاتونه د خدای پاک یکفر بها چې په آیاتو کفر کېدو و یستهزأ بها سپکاوی په کېدو فلا تقعدوا معهم د دغه خلکو سره به نه کېنئ حتی یخوضوا فی حدیث غیر چې تر څو پورې په بل مجلس نه لګیا شوي ولې انکم بشک تاسې اذن په دغه وخت کې چې دی د دین سپکاوی کوي او ته ورسره ناست مثلهم په دغه وخت کې تم د دی په مثل وي قد افلح المؤمنون هغه ځای کې بیا را روان ده په خیر کې ورسېږي و اذا مروا باللغو مروا کرامه نیک عمله انسان به ګناه ځای ته ورځي نه خو که تېرېدو او مقصودن خو نه ورتلو تېرېدو په لارې تېرېدو هلته یې ولیدو قمار شروع ده هلته یې ولیدو سروزونه شروع دي نو وردرېږي ده نه بیا به تېرېږي عزتمن ورګوري به نه تیز به تېرېږي ولې وایي داسې نه که په دغه وخت کې په هغه خلکو عذاب راغی دغه سړی که ورته ولاړو په دغه به هم عذاب راځي دا څه عذر مزر نه ده چې ما څه کړي وای زه خو هسې ورته ودرېدم عذر نه ده ان الله جامع المنافقین والکافرین الله تعالی بشک جمع کوونکی د منافقینو او د کافرینو د فی جهنم په جهنم کې جميعا د ټول به په کافران بسوځي الذين اغه منافقان يتربصون بكم چې همیشه منتظر دي حوادثو ته د تاسې فان كان لكم فتح من الله کتاسې ته یو فتح د لوري د الله نه نصیب شي قالوا بیا دوی درته وي الم نکن معکم ولې موږ د تاسې سره نه یو مسلمان نه یو خو دا کومک خو د موږ سره هم وکیه وان كان للكافرين نصيب او که بیا برخه د کافرانو یعنی هغه د تاسې نه مالونه یسي غنیمتونه درنه یسي قالوا بیا کافرانو ته وي الم نستحوذ علیکم آیا موږ به نو غالب شوي په تاسې باندې چې که د مسلمانانو ملګرتیا مو کړې وای ونمنعکم من المؤمنین او موږ تاسې ونه ژغورلی د بچ به نه کړي د کافرانو مسلمانانو نه خو موږ چې یو سره نه وو ولاړ تاسې ځکه په غالب شوي نو اوس موږ ته هم برخه راکوئ هم د کافر نه برخه غواړي هم د مسلمان نه برخه غواړي فالله يحكم بينكم يوم القيامه الله تعالی به حکم وکړي په مابین د تاسو کې په ورځ قیامت ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا نه د ګرځولې الله تعالی کافرانو ته په مؤمنانو باندې لار حجت او د بری دلایل یې غوته نه دی ورکړي یا امامات شاهدي امارات د کافر په مسلمان باندې نه سي کیږي خدای پاک نه د ګرځولې کافرینو ته په مؤمنینو باندې سبیل لار بس کوم وې دا سورۃ ختميږي کنه سپاره ختميږي ان المنافقین بشک منافقین چې دی یخادعون الله دی په اظهار د اسلام سره دوکه کوي دی الله سره مخکې خبره کړې و دوکه خو دی الله سره نشي کړای خو دې خیال دا چې الله دې مو پوزرانه ده خبر یا دا معنی یخادعون اولیاء الله دی خدای د دوستانو سره دوکه کوي خو خادعهم الله سزا ورکون کړي د دوکې ده و اذا قاموا الى الصلاه دغه منافقینو عادت دا ده چې لمانځه ته جګیږي قام او کساله جګیږي ډېر دران ده شوقي نه دا درون جګیږي ولې په بوجي یراؤون ناس خلکو ته ځان اسې ورخي چې زمون منځ کم ولا یذکرون الله الا قلیلا نه یادي الله مګرم ډېر کم صرف د ریا په وخت کې یادي
دغه نو یا معنا دا ده وایي چې کله نور مسلمانان یې د لمانځه وخت راغی یا چې په لمانځه درېږي دا هم جګېږي ذاتي که په اودس وکړه بیا اودس په درېږي یي په بوج خو چې نور هغه مسلمانان نه یي بیا نه د لماخستان لمونځ شته نه د سهار لمونځ شته نو هغه لږ لمونځ کوي هم د ریا دپاره چې هغه خلک یې مسلمان یې ویني د هغه نه ځان په بچ کوي یا چې هغه کوي هغه لمونځ هم ډېر د الله ذکر کم پکې نبي علیه صلات وسلام یې دا د منافق عادت ده چې لمر په ډوبېدن شي پس ته په لمانځه درېږي بیا سر سجدې داسې زر در کوي لکه چرګ چې مشوکې ټکوي ډېر خلک لاسونه راپورته کوي کینی دا یوه سجده شه که دوه فقه وی یوه ده دا یوه سجده ده چې سجدې ته ورنږدې و بیرته وګرځېدو دا یوه سجده ده بس لګیا زر زر مشوکه وټکوه مشوکه وټکوه نبي علیه السلام مثال دی دغه سره ورکړی مسلمان خو به ښه تلاوت کوي رکوع به په اطمینان کوي د رکوع نه به بیرته په اطمینان درېږي سجده په اطمینان د سجدې نه بیرته په اطمینان تعدیل د ارکانو خو واجب ده رکوع ته لاړ شي دغسې سیده پسې لاړ شي سجدې ته هلته یې لاسي کې سر جګ کړو بیرته ټیټ کړه موږ نن سبا که عقیدې د منافقت نشته خو ډېر خلک عمل کې لکه منافقین خدای نه خسته داسې دي موږ بخاري شریف کې دغه سبقونه چې وي کفرون دونه کفرین نفاقون دونه نفاقین ظلمون دونه ظلمین کفر هم مختلفې درجې لري منافقت هم مختلفې درجې لري ظلم هم مختلفې درجې لري د هر یوه کې د هره ګناه د هغو یو شاخ وي مذبذبینه دی په داسې حال کې چې متحیر و متردد وي بین ذلک په مابین د ایمان او د کفر کې نه پوره مسلمان نه پوره کافر لا اله هؤلاء نه په طرف د مؤمنانو په باطن کې ولا اله هؤلاء نه په طرف د کافرانو په ظاهر کې په ظاهره کلمه وي د کافر مرګري نشو په باطن کې ایمان نشته نو د مسلمان مرګري نشو داسې مثال ده وایي لکه یوه میږه چې د دوو رمو په مابین کې پاتې شي عائره کله یوې طرف ته منډې کي کله بلې طرف ته منډې کي دیم په ګټه پسې ګرځي چې مسلمانانو بری شي بیا د اسلام طرف ته چې د کافرو بری شي بیا د کافر طرف ته موږ عام خلکو خدای دې په حال رحم وکړي فتواوې خو نه کوو خو د حالو ته چې ګورو چې کله د نورو حکومت شي بیا کور د کوره ښځه لور مکتبی شي هلک مکتبی ښځه مکتبی ټول بیا دغه تعلیم ته ورکړي خو چې د ملایانو حکومت راشي بیا به له خیره ګورئ چې مدرسې ډېرې شي خدای دې ډېرې کړي او د زړه دې الله ډېرې کړي د زړه دې الله ډېرې کړي خدای دې د مسلمانانو زړو ته د ایمان محبت ورغورځوي او محبت بې علمه والله که پیدا شي چې علم نه په دین سړی خبر نه محبت به څنګه پیدا شي ومن یضلل الله څوک چې الله یې ګمراه کړي فلن تجد له سبیلا ته به نه کړي پیدا د هغه دپاره لیار یا ایها الذین آمنو ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړئ ای مؤمنینو لا تتخذوا الکافرین مه نیسئ کافران اولیاء دوستان من دون المؤمنین بې د مؤمنینو نه تاسو د مسلمان سره دوستي کوئ د کافر سره مه کوئ ولې په قیامت کې بیا خدای پاک نیسي اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا آیا تاسو اراده لرئ چې تاسو وګرځوئ الله تعالی ته په خپل ځان حجت ظاهر چې بیا په قیامت کې خدای درته چې ولې د کافر سره اوس نو ځه د هغه سره جهنم ته ان المنافقین فی درک الاسفل من النار بېشکه منافقین چې دي په لاندې طبقه د کافر د جهنم کې دي جهنم طبقې لاندې نه شروع کیږي منافقین تر ټولو نه لاندې طبقه کې دي ولې جرم یې وایي غټ ده په دین پسخندونه ډېر ویلي دي په علماو په انبیاو په کتابو په اسلام پسخندونه په خوله ایمان په زړه کې انکار ولن تجد لهم نصيرا ته به نه کې پیدا د هغو دپاره مددګار چې د خدای د عذاب نه اخلاص کړي الا الذین تابوا که منافق په اخلاص توبه وباسي الله یې قبلوي رحیم ذات لکه مشرک چې توبه وباسي بل کافر یې وباسي قبلوي یې الا الذین آمنوا مگر هغه منافقین چې الا الذین تابوا هغه منافقین چې توبه وباسي واصلحوا او آینده کې اصلاح د خپل عمل وکړي واعتصموا بالله او منګولې ولګوي په دین د الله تعالی واخلصوا دینهم لله او خالص کې دین خپل د ریا نه د خلکو د ځان د ښوولو نه خاص د خدای د رضا دپاره نو که کافر هم توبه دی وباسي که منافق هم الله یې بیا قبلوي چې په اخلاص یې فاولئک مع المؤمنین دا به په قیامت کې د مؤمنینو سره وي وسوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما زر د چې وربکي الله تعالی ټولو مؤمنینو ته په دنیا او په آخرت کې ډېر لوی ثواب
داسې نه د خدای نه خسته چې الله د خلکو په عذاب خوند اخلي ځکه جهنم ته بیایي چې ټوله دنیا مسلمانان چې د خدای پاک په خزانو کې خو کمی نه راځي په جنت کې کمی نشته ما یفعل الله بعذابکم څه کوي الله د تاسو په عذاب ولې عذاب در کوي ان شکرتم که تاسو د الله د نعمت شکر وباسئ و امنتم ایمان راوړئ ولې به عذاب در کوي وکان الله شاکرا علیما د خدای پاک شکر قبلونکی او ښه عالم د په ټولو احواله باندې هسې عذاب بې موجبه چاته نه ورکوي الحمد لله العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما كاملا ورزقنا حلالا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا لقاءك ورزاءك ولواء حبيبك مصطفى وزيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين خدای متعال موږ ټول مسلمانانو ته خپل رضا نصیب وګرځي الله تعالی دا ترجمه مو د تا د رضا دپاره وګرځي په دغه ترجمه باندې د عمل کولو توفیق راته نصیب وګرځي خدای پاک د ما د بې علمۍ او د کمزوري د علم د وجې نه چې د قرآن عظیم شان په ترجمه کې د موږ نه څه تقصیر کیږي خدای ته د رحم معامله را سره وکړي ته مو خدای پاک دا کمزوري د علم په زور باندې بدل کړي قوت علمي راته نصیب کړي الله کامل حق د قرآن د ادا کولو خدای پاک موږ ته نصیب وګرځي خدای پاک په هر عمل کې مو اخلاص او د تا رضا نصیب کړي نور چې څومره دنیا کې مسلمانان موږ ته دعاوې کوي یا د موږ نه دعاوې غواړي اخلاص کې محبت کې خدمت کې معاونت کې الله د ټولو په شر دروس حاجتونه پوره وګرځي خدای پاک بندیان د اهل اسلام د بند خلاص کې قرضداران د اهل اسلام د قرض نه خلاص کې مریضانو د اهل اسلام ته شفا کامله نصیب کې مسافر د اهل اسلام په خیر او عافیت باندې خپل کورونو ته ورسي خدای پاک طرفة العین او قلم خپل نفسو ته مسپاري الله به ودو ته نیک صالح ودونه نصیب وګرځي الله به اولادو ته نیک صالح نارینه اولادونه نصیب وګرځي نور چې دلته څومره خلک راځي خدای پاک د ټولو نیتونه صفا کې الله تعالی ټولو ته خپل رضا نصیب کې د ټولو په مشکلاتو ته خبرې مشکلات حل وګرځي د دنیا او د آخرت خوشحالي او د عزت زندگی د موږ سره نصیب وګرځي په دا ټول امت باندې الله خپل خصوصي رحمتونه وکړي د موږ په ملت باندې الله خپل خصوصي رحمتونه نازل کړي خدای پاک د موږ ګمراهان په صحیح لار روان کړي الله چې موږ غلط عقیده ولا خلق موجود دي خدای ته توفیق دی نیک عقیده ورته نصیب وګرځي خدای اصلاح د نیتو کې اصلاح د عملو کې خدای شریعت په مینه تابع وګرځي خدای چې کوم قابل دی هدایت نه وي د مخدم ځکه نه لري کې مسلمانان د شر نه محفوظ کې سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين